احمد مسعود نوی پیغام را لیږلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو غږیز پیغام را لیږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالله علي مزاري ته د وژل کېدو د تلین په مناسبت وویل چې د طالبانو استبدادي عقیده نه ده بدله شوې. دا ډله هڅه کوي چې خپل استبدادي واکمنۍ ته دوام ورکړي او هڅه کوي چې د نوي نسل ترمنځ نفرت، فتنې او تفرقه رامنځته کړي. ښاغلي مسعود په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبان غواړي د خلکو حقونو لپاره مبارزې بریاوې یووالي ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه، نن ورځ زموږ د شهیدانو د ارمانونو په ځانګړي ډول د استاد مزاري په څیر د شهیدانو د ارمانونو د تحقیق لپاره زموږ یووالی او همغږي اړینه او واجبه ده چې نن یې د شهادت کلیزه لمانځو. د ملي مقاومت جبهې مشر ښاغلي مزاري د ظلم پر وړاندې د مبارزې غږ وباله او زیاته یې کړه چې طالبانو هغه د ظالمانه ډلې په توګه له دندې لرې کړ، ځکه چې دوی د هغه دوامداره فعالیتونه د دوی لپاره خطرناک ګڼي. مسعود څرګنده کړه، ښاغلی مزاري د نوي نسل او تر مرګه د خپلو خلکو او هیوادوالو لپاره بې ساري زړورتیا او عزت سره مبارزه وکړه. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر عبدالله علي مزاري ته د افغانستان د حالاتو په درک کولو او د عدالت د تامینولو په لاره کې له هیڅ راز هلو ځلو نه ډډه کوله. ته په اشارې سره زیاته کړه، مزاري د هیواد سیاسي تاریخ ژور درک سره کوي او داسې یو زړور کس بلل کیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.